ستړي مشو څنګه چال ده خیو جوړیو طبیعتونه مزاجونه مخدي تیره شوي هفته در باندې څنګه تیره شوه څه مو وکړو څه مو نه دی کړي چېرته لاړ وو چېرته نه راغلو دا ټولې خبرې خو به تاسو سره زه کوم دا ټول ګپ شپ خو به لګو خو هغه نه مخکې ما تاسو دپاره دوه لاینونه راوړي دي څه مو راوړي دي دوه لاینونه مو درله راوړي دي شته دوه لاینونه مو تاسو دپاره راوړي دي سپیشل زما چې څومره ویورز دي صحیح شو جي تاسو دپاره لږ توجه شئ پلیز لږ توجه دا دی یو دا دی دویم لاندې ځای نه و کنې ما وی څلور لاینه کومه خو زه وایم دا کافي دی وایم نو دا نن سبا یو سټایل دی د دوه لاینونو والا ما وی چې مونږ هم په ټرینډینګ کې راشو که تاسو څه وایئ نور مینهوالو ښه یو جوړ یو ما اورېدلي دره تاسو دی مو پروګرام ډېر زیات خوښېږي او پروګرام کې بیا دی مو هغه سټایل اوه نه ودرېږه لږ ودرېږئ دا وګوره دا دا ته څه وایي واسکټه داسې دي دا هسې ما ویل لږ غوندې وښیم اوف الله دې خیر وکړي نو وی 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 دا هسې دا چې کوم دی دا سټایل دی سټایل دا خرچې شوي دي جي دا دو خرچو حوالې سره لږه اوس تاسو به نور څه وایئ لکه دا خیال هم دی دا لږ مکمل سټایل برابر شوی دی دا داسې خلک وایي چې ساده یم خو ساده نه یم دا ټول چل والله هغه ټلیفون راغله ټلیفون کوم دا ټلیفون خو ما په تېر پروګرام کې مو کړی و لکه الو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وروره څرنګه یې ښه رنگین ترین خبرې کومه د کوټې ضلع ارنایي نه څوک رنگین ترین بھائی زه خو ډېر رنګین یم دا خبره خو ستاسو صحیح ده الله مو د ډېر نظر وساتي دې شفیق بھائی سره خبرې وکړه شفیق یې ماله ځان و د سوکنو پېښور نه څنګه بس ځان رنګین ترین سره مینه ده د هغه سټایل کې هم درته دعا کلام وکړو ستاسو نوم څه دی محمد شفیق محمد شفیق او د زړه نه او د سوکنو نه د زړه نه او د سوکنو نه او په خیره څنګه چل دی سادهګونه وروره نن خو یې به شروعات ډېر ښه وکړل ډېره مزه یې وکړه ښه او مزه به څنګه نه کوي وروره ته لږ نور صفت شه دا وګوره خیال دی بلکل ستا په وجه خو مونږ ټول میچونه وګټل که نه تا چې وله ډېر ځله پرکټس ورکړو وګوره ټول میچونه وګټل دا ټول ستا کمالات دي که نه الله د بد نظر اوسه دا خو ټول تا د بده دی وروره بلکل بس پروګرام هم ډېر ښه روان دی بس زمرود صاحب ته او عصف یوسفزۍ ته او کیمرامینانو لایټینګ والا ته او ټول ریګولر کالرانو ته سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام بس تاسو یو جهان مننه بس نور ملګري به هم کال کوي د خپل ځان د خپلو خپلوانو او د ګاونډیانو ډېر خیال ساتئ صحیح ده جي ټولو خیال به ساتي او د یتیمانانو هم خیال ساتئ ځکه چې زمونږ د حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم حدیث مبارک دی چا چې یو د یتیم پالنه وکړه نو په جنت کې به زمو هغه دومره فاصلې څنګه چې شهادت د دوو ګوتو ده ښه دي بلکل ستاسو د ټیم راکولو ډېره مننه او پاکستان زنده‌باد کې ښایسته غوندې د مانور په اواز او یا که د سنبل خان په اواز څپې مونږ ته ډالۍ کوي ستاسو ډېره مننه جي ډېره مننه جي په خپل دعاګانو کې مې یاد ساتئ ورتله تله سهار ماښام اوبو کې پرونې د یخني ده شاته د اوبه دي خیال کوه دا دې راته څه ووایي شاته اوبه دي او زه خیال څنګه نه کوم یو وروره د موسم ته وګورئ د حالاتو ته وګورئ څومره یخه یخه هوا لګي اوهو په دې یخ موسم کې ښکلی موسم کې لکه دا زمونږ کوم ورور چې اوس مونږ ته ټلیفون ورکړی و دا زنګ یې متواله و نو دې ورور ګوره ډېر زیات صفات وکړو ما تاسو ته ویلي وو چې دې ځل به انشاءالله دا ورلډ کپ به په پاکستان باندې درته زه ګټوم ټول ټیم
ټلیفون دا الو جی हाँ जी څنګه زه خیمه ته څنګه زه بالکل ښه تا دعاګانې دي تا د یم ایراني خبره کوم چې بلوچستان ارنایي نه څوک خبرې کوي رنگین ترین خبره کوم چې بلوچستان ضلع ارنایي نه یا لکه جی دا ستا هم شکل ډیر زیات نشو بس دا خو ما سره مینه لري چې زه هغه شکریا ادا کوم جی پوه شوې ښه لکه تم لکه ډېر وران سړی وران سړی جي دا ستاسو پروګرامونو وران کړی م جي تاسو ښایسته پروګرامونه دي جي او ستاسو سره ډېر مینه محبت زیات شوی ده جي موږ مینهوالو غوم جي ستاسو غوم جي پوه شوې لکه زما زیات دي صفت وکړه صفت صفت خو ماشاءالله ګل دسته جي ګلاب ګلې ماشاءالله نن د پکې سرې کپړې واسکټ پکول او بیا سپلی بس نوي پیشن سره راځي جي پوه شوې خیبر د ګلو ګلزار کړی ده جي خرچې کومه خرچې خو به خامخا کوي ساده ګل وروره جي وروره دوبۍ ته راغلی یم دوبۍ ته بیا به خلک پاکستان کې څه وایي چې دا دوبۍ ته لاړو دوبۍ کې خرچې هم نه کوي لکه دوبۍ اوس دا خو به منې که نه خلکو ته خو ځان ښیو که نه بالکل ځان به خلکو ته ښیو جي ماشاءالله ته خو لا ماشاءالله اصل خبر هغه بل سړی ورځ به جي خورشید بایي نه ښکاري جي هغه د سوټي کړی ده جي وختي مو چوټې کړی ځکه چې تا ته را بهادر ځوان دور ته شته جي هغه راتلی هم نشي ما ته پته ده جي پوه شوې دا خو منې دا خو هسې ما درته ویې نه لغونتې زورور یم جي بالکل ساده ګل وروره ستا ته او ستاسو ټول ټیم ته زه تل نه سپیشل سلامونه وایم جي پوه شوې ډېره مننه دا ته سندره د ګانا درته چوپ اواز پلی کوم بس هغه زه درته وایم چې دا اوس یو چا کال کړی و شفیق بایي جي ډېر خوږ دوست مې ده جي مینهوال مې ده جي مینه را سره کوي چې شکریه یې ادا کوم جي بیا دغه سلام پیر یاسین صاحب ته وایم جي او زبیر لالا ته وایم جي علي وزیر ته وایم جي بس لیلا خان په اواز کې راته ګانا نشر کړه جي هغه ګانا جي والخدایه پاکستان ګل ګلزار کې پوه شوې جي ښه بس هغه به مو په خوښې وي نه سندره به مو په خوښې وي ویړ کې به راته تاسو ښایو په خوښه جي سندره به مو په خوښې وي خو ویړ کې به راته تاسو ښایو ټیک ده جي بس مهرباني جي بس ساده ګله نور وخت دې نه ضایع کوم جي وخت راکولو یو جان مننه ګل دې غواړم ګل اوسې خو عمر دې د ګل مشه چې خپلو دعاګانو کې میاد ساته جي بالکل تاسو ټولو ته به زه د سهار ماښام دعاګانې کوم جي مننه جي ډېره مننه زه ډېره مننه دا ټول زما مینهوال دي خو سندرې فرمایش وشو ډېر زیات لکه غم لکه د جنۍ په آواز باندې دا موبایل داسې کې دا ټول چالوال دی سندره دي موږ سره تیاره ده دا چا په آواز ده جنۍ په آواز ده که د هلک په آواز ده د هلک په آواز ده ما نه چا تپوس وکړو چې د پاکستان ټیم د کرکټ ټیم تا څنګه ټیک کړو ما یې زه درته وایم ټولو نه اول شی چې کوم دی آرډر زیات ضروري دی لږ وروستو که ودرېږه مېلمانه ملګري ټول ناست ته راکړه یار والله دا نه مې پرېږدی خبرو ته مې نه پرېږدي دا ته نس کوم اوبه نس کومه ښه د پاکستان ټیم چې کوم دی الو سلام علیکم استاد ګل ماما وعلیکم السلام کاکا څنګه څرنګه ماما جی ښې برابر یې ښه یمه یې لکه کوم ځای یې یاره که ته خو زما د ورکوټوالي ملګری یې که نه ورکوالي ملګری ما هلته هغه غواګانې چې دی پردې فصل وخوړه جوار یې ټول ختم کړه دلته راغلی په خیبر مجلس کې چې کوم دی اتڼ دې ورچولی دی یاره دا خو خوشحالۍ حساب کتاب دی تا ته خو پته ده اوس لکه دوبۍ ته راغلی ما اوس خو درهمې ګټم درهمې ها لکه اوس څاروي ماروي دې پرېښي دي اوس دلته درهمې ګټې اوس درهمې ګټم اوس مې هغه کار پرېښی دی ها نور ته ښې برابر یې دا ته نه ګورې خرچې ځان له مې موبایل هم اخیستی دی
مبارک شه مبارک شه. د کپو د خیال دی په دې نن څه کې په جیب کې دا دوه لینې ایښي دي دا خو لکه جدید سټایل دی. دا جدید سټایل دی دا داسې چل دی چې دا دوه لاینونه چې کوم دي که نه جی جی دا خو هر څوک نشي تیارولی نه لیکلی شي. دا خو چل کې ول دی که نه. دا پیپر که لږ وګورو نو ما به درته ښیلی ما به درته مکمل کتاب لیکلی و. هلکه ساده ګل ماما نن ډېر ښایسته ښکارېږي ماشاءالله. دا خو داسې لکه وضاحت او خوري نه چې ته سوګر دا برېت نه ډېر ښایسته دي برېت. دا خو دا ودرېږه دا لغوندې راځي او لغوندې کم شوي دی نور لږ یم ته څه وایې مخکې چې زما برېت و مزه یې نه کوله. بلې هفتې له به خیر لغوندې چې به بره به کې لغوندې لږې داسې بره کم که نه داسې لږې بره کې که نه. نه نه بلې هفتې ته ځان تیارو به هلکه پکول دې ډېر مزدار دی ساده ګله ما چا دې راپټ کړي نیاز نه دې راپټ کړلی دا که نیاز هسې په ځان نیازبین دی هغه خو په ځان خرچې کوي په موږ نه کوي هغه شوم دی مړه د هغه نه پکول چې ته اخیستی تو بیو بازه پکول چړده دی دا خو بس هغه دا نور مینان دي دا دا بس دا خو ستاسو دعاګانې دي او کیسه داسې ده جی جی وایم دا دوبۍ ته خو خلک راځي چې دلته پیسې ډېرې زیاتې دي او دلته پیسې ډېرې کمې دي یاره کار ډېر زیات دی کار ډېر زیات دی او پیسې کمې دي نو ځکه خو موږ وایو چې وایي تعلیمونه وکړئ او نرې زده کړئ په بچو باندې اول په خپل ملک کاروبار شروع کړئ بیا که نه دلته راځئ نو مشکله نشته بیا پیسې ډېرې دي خو چې ته اوس به څه پوهېږې نه او په بیلچې او په تبوک د سیموټو په کار کې بیا پیسې هم نشته دی او بیا چې کوم دي تکلیفونه به کوم زیات دي موږ ته خو هسې خلکو هلته کې ویلو اوس لکه ته خو مې ملګری تا سره لکه دا خبرې چې کوم لکه نورو خلکو سره خو دا ګپ نشو لګولی که نه څوک اوري نه که نه چاته ونه وایي هېڅوک هم نه واوري کیسه چې دا داسې ده چې دلته کار هم زیات دی دلته ګرمي هم زیاته ده دلته سهار وختي به پاسې اوده کېدل هم نشته خوبونه هم نشته هر څه ګډوډ دي لامبېدل هم نشته دلته خو به وایي چې کوم دی جامې به ځان له پخپله انځې نو دلته سالن به ځان له چې کوم دی نو پخپله پخوې نو دلته چې کوم دی کمره به ځان له پخپله جارو کړه کپړې به ځان له پخپله استري کړې دا ډېر ګران کار دی دا کپړو استري کول یاره ولدا دا خو والله چېرته په ژوند کې نه وکړی او بله خبره نور خو پرېږده سهار د باتروم ته هم په لاین کې ولاړې باتروم ته یو لا بله مزه ده څه نو مزه دغه دی چې هلته انسان دی کمزوری دی که نه او دلته ته په لین کې ولاړې او ما خو به هلته کې ما خو ډېره نوابي کړې ده په خپل کور کې چې رښتیا درته ووایم به او نه دلته یې لږ خراب کړو حالات هم لږ خراب دي تا ته ټول نه ګران کار څه شي ښکارېږي په لنډیوالی کې زه وایم چې تعلیم وکړئ تعلیم لکه داسې به خلکو ته یم چې کله پاکستان ته لاړ شم چې اول تعلیم وکړئ دا دوبۍ ته راځئ بیا بل ملک ته ځئ چېرته ځئ زه خو تباه کړم یاره تاسو خو هسې ما ته دوبۍ کوله ګل ماما دې سیستم وایسته چې تعلیم نه دې پس تېره سیکنډ روکې بیا سکیلو سره نه او نرو سره نه بیا دلته راشي نو ټیکسي چلي نو باید خو ځان له 12 غنټې ډیپټي ده نو بنیاد پکې سړی راوځي دلته چې چاته ووایي چې ما لسم پاس کړی دی هغه وایي چې دا دې راته څه ووایې لسم مسم کار اوس نه دی لسمونه وختونه تللي دي او چې چاته ووایي چې ما دغه ورپسې 2 کاله نور هم ویلی دی او بیا هم درته خلک وایي چې دا دې څه ووایي لکه مونږ خو نه پوهېږو چې تا څه ووایي کمپیوټر کوه کمپیوټر یاره دا دغه خلک ډېر ایډوانس نه دي ساده ګل ماما دا چې کوم دی زموږ دا خلک اختر دی خویندو میندو له هېڅ نه ورکېږي که نه په دې باره کې ستا څه رایه ده یاره زما دغه بله لږ ته ډېر زیات کار راغلی دی خورشید نه نومېږي چې دلته به راتلو هر سال به یې ښه مزېدار داسې پینټ شرټ کې به راتلو داسې به ټیټ پېټ داسې به کولو لاسونه به هم خوځولو یاره مونږ وایو چې دوبۍ ده او مزې دي ټولې مزې غدو وکړې اوس دلته رالو حساب کتاب ګډوډ دی یار بس الله دې خیر وکړي سره وتښتېد هلته چې کوم دی نو مطلب دا دی چې زنانه وله هېڅ نه ورکړي که نه نو بیا خو خامخا داسې به کېږي نو په کار دی چې موږ به وراثت کې د خپلو خویندو میندو له چې کوم دی حصې ورکړو که نه مونږ یاره والله په کار دی چې هر یو کار کوو خو مونږ ډېر ګډوډ روان یو مونږ ته یاره څه داسې ترتیب په کار دی چې مونږ لږ غوندې هوښیار شو په د کارونو باندې پوه شو په د حساب کتاب پوه شو والله مونږ خو هسې لګېږو دا پروګرام ټول خلک ګوري لوی ګوري واړې ګوري زنانې ګوري او ماشومان ګوري په حجرو کې په
د ځم چې په هوټلو کې په هر ځای کې ګوري که نه، نو ته دې خلکو ته ووایه چې به یې د خویندو لونو له په دې میراث کې چې کوم دي څه ورکړي. الله په قرآن کې ویلي چې دوه خوینده یو وروره، دا یو ورور به چې کوم دی د دوو خویندو له چې دا یو ورور ستوره ایستالي دوره به د دوو خویندو له ورکړي. که ورې نه کړه په قبر کې بیا سټکو ته ځان تیار کړی. نه دا خو هسې هغه خو بالکل کلیر خبره ده، خو ټولو ته پته ده دا خو به خامخا ورکوي. یاره دا کار چې څوک نه کوي هغه به هسې که مکلتوب کوي. رنګین ترین ته ته وایي، ده ته رنګین ترین ته وایي، ته وایي خامخا وایي چې کوم دی تا وکړه چې بله باندې راځي چې تا به خور پسې څه خېجولي. یا رنګین نه، ما نه خو زیات رنګین نه یو، خو زه دا مې چې ستا لرې ښه بیا پروګرام ته چې راځي ځان ته هلکه دا څه حساب ده، ټوله دنیا ناسته ده پروګرام ګوري. او پروګرام نسته نن د ماشاءالله وسکټ ډېر برابر دی، کال اوږدېږي بیا چې کوم دی خلک خفه کېږي که نه، نو بس ټولو ته ملګرو ته دعاګانې سلامونه، ښاد اوسې آباد اوسې. ولې دا خبرې خلکو واورېدې څه او ګل اوسې، خو ګل دی د عمر د ګل مشه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ای ته هم ګل اوسې، ګل دې غواړم خو عمر دې د ګل مشه. ته زما ډېر خوږ ملګری دی، فون یې راته کړی او نن مې ورسره د زړه حال د زړه خواله مې ورسره وکړه. جي دوبۍ ته مونږ راځو، دوبۍ کې مونږ وایو چې دوبۍ کې خو ډېرې مزې دي، ډېرې مستیانې دي، ډېر حساب کتاب دی. دلته خو ټول غمونه دي، خو دا غمونه ورکولو لپاره یو سندره راځي چې دوه لاینونه به نور هم ولیکم. تا ته یې خوند درکړو، ته چې کله وګورې تا دا میوزیک لګولی لکه سمیع خانه، تا ته پته ده چې زه دې ته د ټینګې نه یم، او بیا هم ته ما ته دا میوزیک لګوې. تا به زه یو ورځ دلته به دې راولم، تا ته پته ولګي چې دې میوزیک ته هېڅوک هم د ټینګې نه دی، صرف یوازې زه نه، هسې خلک وایي خو زه نور تکړه ما وایي چې دوه لاینونه درته نور لیکم، خو هغه به لږ وروستو ولیکم. خیر دی مکه دې زړه دي، ما دوه لاینونه نور لیکم که نه، نن سبا لاینونو دور دی، ما دا دوه لاینونه به مونږ هم چېرته نه راولیکو. جي او نور تاسو څنګه یې ښې؟ ټلیفون نه راځي ستاسو ولې؟ خفه یې څه څنګه؟ ټلیفون یې الو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یلکه خورشید خان نه پسې لوړ راغستی دی څنګه او را روان دی پتا پسې نه مړه داسې وې او که نه دا زما په لکه ما هغه خو دومره ښکلې جامې اغوستې دی، زما نه زنګولې مې په خوا ده دا پټې کړې دغه پروګرام له مې لاړ. ویې لکه سترګې پې وتړه چې بل چېرته لاړ شي. نه ولې ورله وتړم، هغه لوړ راغستی دی، ما ورته ویل دی داسې کار وکړه چې دی دونه بېدباره دی، نو زه خو ما خو چې دی زبیر دلې ته او ما دغه ته دی متي الله دلې او پیر محمد یاسین ته به سلام، خو مې ته ورته سلام ووایه، د ده په خوله ورته نه یم دونه بېدباره دی. مړه یار ته مونږ فیصله خرابه یاره، ته مې ورور مې نه نه ورور دی یم، خو اوس مطلب دا دی چې هغه درپسې را روان دی، پرېږدې خو دي نه. نو سترګې پې وتړه سترګې. نه تړم ته ولې دې تړم یاره، ته پردې باندې واسکټه جامې دې را پټې کړې په کوله راغلی دلته دغه په پروګرام کې ولاړې. دام د ټولې میاشتې تنخوا په ده لګولې ده، تا ته څه پته ده یاروره؟ نه هغه خو چې دی زما نه منګولې په خوا ده کچن کې ما ده را پټې کړې. دا هغه مې نه دي پټې کړې، هغسې ما ته کار دی، غوسه دی یاروره. چېرته سترګې پې وتړه چې بل طرف ته لاړ شي، دلته یې ما راواله. تا ته زه سندره ما سره ډېره ښکلې جینۍ په آواز سندره ده زه بیا هغه کسانو ته سلامونه ووایه، زه سندره ووایه، زه خو ځان ساته هغه را روان دی. یو لکه جینۍ په آواز را سره ډېره ښکلې سندره ده، تا ته یې پلې کوم ښه، خو سترګې پې وتړه چې بل طرف ته لاړ شي، سلامونه وکړه. ښه وعلیکم وکړه څنګه چل شو؟ دا خو تا خندل، ما یې زه به هم درته وخاندم. دا خو مې هسې تاسو ته ښوله چې لکه زه هم ډېر غوسهناک سړی یم، ما ته چې کله غوسه راشي بس بیا زه ځان داسې کړم. تاسو چېرته غلیدلی دی؟ تا ته پته نشته چې زه څوک یم؟
چې په کومه تلې کې خورم هم په هغې تلې کې خپه ږدم ټلیفون وکړه لکه سمي خانه تا سره به زه ګورم دا ټول دغه لاسونو کمال دی چې درز ورکړو نو بیا څه ناسم مسله پکې راغلې هلکه څوک ته ټلیفون الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکه څرنګه چل ده ښه یې جوړې طبیعت ښه ده شکر الله خبره ته خپل ښه یې او الحمدلله ښه یم شریف الله خبرې کوم د ګداهېډ نه څنګه یې ورور ښه طبیعت ښه ده طبیعت صحت ښه خپل ښه یې و الحمدلله څنګه ښکارم دا وایه ماشاءالله ماشاءالله ډېر زبردست ښکارې ټوپۍ واسکټ ته ماشاءالله ډېر ښایسته ښکارې او بریتونه د ماشاءالله ډېر غون موجود د ما سره ډېر زبردست دی مننه سپلی خو یې ولې که نه سپلی مې ولې ماشاءالله سپلی در سره ډېر خوند کړی دی ما دا لغوندې هسې ما یې صفایي کړم نه صحیح ده که نه صحیح ده که نه ما ته د شمه اشنا په اواز باندې ځان ولګوه ساپې څه دي نه یې لګوم ولې ولګوم نه څه ولګوې که نه د چا په اوازه د شمه اشنا دا څوک ده دا جینۍ ده ستا خوښه ده او ډېره ولې بس چپې ډېره ښایسته دي هسې جینکۍ وایم ښایسته یي بس خو تا ته به پته وي دا ساده سړی یم ما ته څه پته ده تا ته وپته یي بس خو تا ته پته شته که نه یو هلک په اواز باندې ښکلې سندره پلی کوم مشکل همدا ده د مشرف بنګس والا پلی که صحیح ده ما ته خو ډایرکټ واوښتې تا خو بیخي لکه صبر ونه کو ډایرکټ چینل بدل کړو دا څه کوې د ستانو پر موبایل باندې چې بس کومه ګانه دې ولګوله ته خو دغه په هم نه پوهېږې دا دې څه کار را سره وکړو ولې ولګوم دا هلک په اواز باندې جینۍ په اواز سندره لګي که نه به لګي بس صحیح ده د شم اشنا په اواز باندې ټاپې صحیح ده ته هم راته یو ټپه ووایه که نه ما خو ټپې نه دي زده هسې یو ووایه خو ما ته خو نه راځي که نه خبره راته وخانده خندا خو زله درځي یاره الله ته ډېر راډې ته ډېر راډې لګوم درته ځه لګوم څه به یاد ساتې نو ځه زه مزې کوم مزې صحیح شو الله دې خوشحاله راوړه الله دې برکت دې راوکړي ښه دا وکړې جي ډېره مننه جي ډېره مننه دا والله قسم دی الله دا ټول چې کوم دي که را دا جینۍ په اواز سندرې فرمایش کم مه کوئ د جینۍ په اواز تاسو ته زه سندره پلی کوم هسې ما ویل چې لکه خرچې خو نن سبا ډېرې زیاتې شوي دي لکه موبایل هم ځان له اغشتی دی او تنخوا نه پیسه درهم نه پاتې کېږي چې کوم دی ټول هر څه غیر تاسو سندره وګورئ غمونو خبره نه کوئ خوشحالۍ خبرې کوو سندره وګورئ سندره ډینګ ډې ډنګ ډاډي ډنګ ډینګ ډې ډنګ ډنګ ډاډي ډنګ ټینګ ډې ډنګ ډنګ ډاډي ډنګ ډینګ ډې ډنګ 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 زنګ وکئ ماته جي دا لاندې چې کوم نمبر تاسو ته ښکاري دا د ټلیفون نمبر دی زما د موبایل نمبر دی ما ته ډایرکټ ټلیفون کوئ چې څه ټایم یې ستاسو خوښه یي ما ته ټلیفون کوئ او نور خو تاسو کارکردګي ګورئ دا پروګرام او د سندرو دا حساب کتاب او د فرمایشونو لکه هر یو شی 20 دی که نه سیستم برابر دی ماحول برابر دی خو بس دوبۍ کې درهمې چې کومې دي دا ګټل لږ ګران کار دی چې دا به اوس څنګه ګټو څه ترتیب به کوو د دپاره به څونه جدوجهد کوو کومو ځایونو ته به ځو او څنګه به دغه مزدورۍ کوو دغه دا کایي بیلچې به دلته کې وهو دا به اوس پته لګي خو خیر چې هر څه کوو اوس خو راغلي اوس خو به وایي که چونکی په کپونکی او دا پټی به للونکی څوک یې جي دا زما هلو
څنګه لخي جوړې ټیک ټکی او الحمدلله زه خیر واجی تاسو څنګه یې خیر طبیعت هم ښه دی او د کپړې او د پکول د مبارک شو واده ورځ دی ونن کولې ها څنګه نن د واده خو ونه کو کنه واده او کنه خسته ډرس ته چولې دی د پکوله پورې لکه زه ودرېږله خو درهمې وګټم لا مې درهمې نه دي ګټلې کې پیسې وګټم بیا به واده کومه نه ماړه څومره درخې دي ډالرې دې پکار دي درولېږم ستا په اکاونټ کې نه که نه زه وایم چې لږ غوندې مزدوري وکړم یار یو کار به کامه در سره ښه زه خو یم په پاکستان کې خو یو دوست مې درلېږم دا سپلی دی د صابره چولي دا درنه راپټول غواړي دا سپلی او صادر خو دا خو صحیح ده خو لکه واده خو لږ وروسته به کومه نو نه واده خو د نن نه و که نه دا سوټ موټ او دا پوزیشن خو د واده د زلفي دی ګړی یار داسې وې قسم په خدای یار لکه خوند کوي مزه کوي یاره والله د ما ته د خپل واده هغه ورځ تاریخ ترې رایاد کړو داسې ما په واده کې کړی و اوهو لکه دا خو بس هسې مو لکه خرچې کړي وي په ځان باندې نو ما وایي چې یاره لږ غوندې لکه خامخا نه ته به مور پلار له او کور له څه پیسې بچت کړي چې ته په هره شو ته دا شي یاره خو دې ظلمې مو ورته دروغ ویلي دي ما ورته ما داسې وما او بیمار وما حساب کتاب ګډ وډ و تنخوا نه ده راغلي او پیسې مې ټولې په ځان ولګولې هلته چې کم دی یو روپۍ هم نه ده لېږلي یارو نه خلک پیسې بچوي چې پاکستان ته راځي وایي د دوبۍ نه راغلی السلام علیکم دا دوره راډو غړی فلسطین ته سبا پاکستان ته خو کنګله را روانې دا ټول دروغ دي دلته هیڅ هم نشته ټول چل باندې ول دی دا ټول چل باندې ول دی دلته یو روپۍ نشته دلته که څوک راځي نو تعلیم سره دې راشي که نه مه دې راځي دا درته زه وایم حالات ګډوډ دي یاره زما یو فرمایش دی تا زما یو فرمایش پوره نه کو ګوره ته ما یقین مه کوه په خپل الله یقین وکړه ستا د پروګرام دپاره ما وړی LED لرې کړه پرون مې دا په 65,000 بله راوړه دا خبرې چې ته داسې لکه زما په کمره کې چې ولاړې د بختیار خټک په اواز یو ګانه د وایلاټ چې باجوړ تک نستور مال راوړه یو مال دا فرمایش پوره نه کو دا زما ډېره پړه ارمان ده دا فرمایش په همدې پروګرام کې پوره کیږي او دا رور به دا فرمایش پوره کوي زنده‌باد د بختیار خټک صاحب د باجوړ او د پشد دنداسي او هر پروګرام ته دمات ګانو کې دا نورې نه لګي هغې ته زه لکه مار ته چې دیم وخې داسې ورته ناست یم دا خبرې لکه زما پروګرام ته چې ناست دی دا د ټوله فیملي ستا ګوري دا خبرې والله چې ټولې فیملي ډوډۍ لا نه ده خوړلې وایي ډوډۍ به یې د پروګرام نه وروسته خورو نن ورځې نه پس په زما هر یو پروګرام ته زما به انتظار وي د ستاسو ټلیفون کال ته بس تا د ټول لوی والا د ما یو لورکۍ ده والا کائناتو هغه تا سره خبرې کول غواړي راشه کائناتو ورکوله جي د هغې سره ضرور رسم وعلیکم السلام کائنات کاکی څنګه السلام علیکم وعلیکم سلام आवाज درځي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه بچی د خو په سلامونو ستړی کما څنګه او څه ما تاسو خې موږ خلک جوړي الحمدلله زه خو دا څنګه چل دی دا خو هر طرف نه د سلام आवाज راځي هالو یو جوړه جامې د ټنګ ټکور مال راوړه چل دی ملګرو
حالات واقعات چې کوم دی هغه خو بس پته نشته د هغه د بختیار د څه نوم یې و د هلکه بختیار دی د هغه سندره خو مونږ ولټوله خو سندره نشته جي هغې سندرې پسې ډېر خصوصا چې کوم دی فرمایش لیږو او سندره خفه کېږئ به نه د ستاسو پروګرام د ستاسو دپاره د ستاسو ورور راغلی دی او د ستاسو هر یو فرمایش په پوره کېږي خو دا فرمایش چې کوم دی په ده کې لږ غونتې حساب کتاب چې کوم دی هغه داسې دی چې د جینۍ په اواز باندې به یو ښکلې غوندې سندره تاسو ته یو بله پلی کوځي هسې ما ته چا وې چا راته وې چې یاره تا ته ټلیفون را روان دی مې دا څه وې وایي د باید د چا ټلیفون را روان دی وایي پاکستان نه کیدای شي ټلیفون وي یا کیدای شي چې پېښور نه وي او پېښور کې کیدای شي ټلیفون چې کم دی پېښور کې هغه ښکلی دی چې کوم دی د هغه نوم څه دی هغه ځای نه وایي کیدای شي چې هغه ځای نه ټلیفون راشي او دا ورور دی په انتظار دی هسې لکه ټول وایي چې لکه دا کپړې دی دا لتې دی ډېرې وایي ښکلې اچولې دي که نه نو ما وایي دا خو هسې مونږ لکه لږ ځان باندې خرچه کړې ده دې ظلم پاکستان هالو څنګه چل دی خیر دی ساده ګل السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه ښه طبیعت ښه ده ښه یم جوړ یم تاسو څنګه یو تاسو ښه یو یاره والله خو بس ښه یو خو بس لږ غوندې حساب کتاب ګډوډ شوی دی د تنخواه والا پیسو والا تنخواه والا پیسو والا حساب کتاب بس چې ګډوډ دا خو تا ما ته وایي چې دوبۍ ته راشه دوبۍ کې ډېرې درهمې دي او ډېرې پیسې دي او ډېر حساب کتاب دی نو خو ساده ګله نو ته خو کپړې پټوې که نه واسکټ پټوې نو څوک هم چې پیسې نشته نو دا اوس ته تا کوم کس ټلیفون کړی و که نه هغه پرویز حاجي صاحب دی که نه زمروز صاحب سره راغلی و پروګرام ته او خیبر سهار ته هغه ته خو سټوډیو معلومه ده په رښتیا به در پسې راشي نو بیا به څه کوې ما پسې به راځي را به شي هغه ته اوس ټلیفون کړی نه و لږ ساعت مخکې هغه ته خو هر څه معلوم دي که زه درته ویایم خو بیا هم ما ته معلوم نه وي که نه او که نه زه خو ډېر وړیا یم د څه معلومات د سټوډیو معلومات پرویز حاجي صاحب ټلیفون کړی و هغه راغلی او پروګرام ته مخکې خیبر سهار پروګرام ته هغه ته ویل چې دا کپړې دې پټې کړي دي که نه چا نه ورېږه کس در پسې وي را روان دی په رښتیا در پسې را نه شي زه هم چې ساده ګله تخته ډېر وباسه نه دا ما نه دي پټې کړي دا چا چې ما پټې کړي اوس یې ویلو نو تا ساده ګله څنګه یې نور ښه وایې که نه ښه یم خو تا ما ته دروغ ولې ویلي وو چې د دوبۍ کې دونه زیاتې پیسې نو بس دا خو مو هم نه پوهېدلو نو خو مو هم ځکه راغلو که نه اول خو ورته پته نه وه چې عطرونو زامن به م راغللو ماماګان به م راغللو دا سپینې فرېکړې به چولې وې یاره او مو ته مو ویل چې مو ته ویزا وکړه ویزا وکړه وي چې یاره هسې ګرانې وې مو یې چې یاره دا موږ ته دروغ یې او خپلې پیسې ګټي مو باندې سود نه شي بس مو ورپسې راغلو یاره چې راغلو دا ځای راته پته ولګېده والله نو زه خو پاکستان ته به زه کله د تاسو راغلی او سره سپین به وای او ښه ښایسته ګړۍ م به چولي وه ښې ښایسته کپړې او حساب کتاب به تاسو چولی و دې ځای کې چې زه ګورم تاسو ټول داسې ګاډ واډ ګرځئ زه حالا تاسو ته حیران یم بولین نه بغیر بل شی چوو نه یاره بالکل صحیح خبره ده بس بونیل مو اچولی یا بنګالیانو به شلونګي او پاکستان کې خو داسې لکه کړک جوړاوي چې استري ورکړي هسې وایي لیکه نه وي خرابه لکه مکمل استري جامې سپینه سریکړې جوړه او ګړې او دا چپلې دوبۍ والا اوهو څه دا وخت دی که نه زه د دوبۍ والا خراب کړی یم ښه او یاره ساده ګله ماشاءالله ډېر ښکلی اوس خو لږه غونته کې کیمرا پرې راغله هغه ډانس ټایم کې سمې ډانس ولګوه دغه ولګولو دا سونګ یعنې دغه که نه څه یو ته مړه نوم یې رانه هېر شو ساز نو کیمرا پرې لږ رامخې ته شوه ستا په مخ باندې که نه نو ماشاءالله ډېر ښکلی ماشاءالله الله دې د بد نظر وساته او روغ جوړ اوسې تندرست صحتمند اوسې یاره زمونږ دپاره ولې دا صفت ختم شوې خبرې ختمې شوې زما په صفت کې خبرې ختمې شوې نه ختمېږي چې ته ختمېږي تا صفت باندې خبرې څه کوم کسان دي چې صوبایي به شي خو خبرې به ختمې نه شي واسکاټ ته ډېر ښکلی دی جامې دې ډېرې ښکلې دي کیړۍ دې ډېرې ښکلې دي او ډېر ښکلي اخلاق دي ډېر ښکلی سړی او چې تا څومره مینهوال دي که نه څومره کتونکي دي څومره کلران دي ټول ما باندې ډېر ګران دي تا سره څوک مینه کوي هغو سره زه مینه کوم جان مو پروګرام د خوښېږي او یاره ډېر زیات مو خوښېږي که نه ساده ګل پروګرام کې د مو والا کپړې خوښېږي
ډېرې زیاتې مې خوښېږي ته والا کپړې خو یوه جوړه د موږ چې دا رانه کړه نو ساده ګوره او لږ دا ولګوه مړه ساز ولګوه یو هفته کېږي چې ډانس مو نه دی کړی یاره ډانس کوي والله ډانس ته امام زړه شوی دی ډانس کوو امام لکه دا خرابې سړی هلکه پرېوتې خو نه یې هلکه لکه ته ستړی شوې لاړو خیر دی خیر دی سندرې موږ سره ډېرې تیارې دي هسې لکه صفت دې ډېر مزدار وکړو تا ته به سپیشل د جینۍ په اواز سندره پلی کوم او ما ته چې کله داسې شي که نه بیا سندره لګي هسې نه لګي د دپاره صبر ضرورت دی په تاسو کې صبر شته شته رښتیا چا کې صبر شته هېچا کې هم صبر نشته د جینۍ په اواز چې سندره شي ډېره مزه کوي ډېره زیاته مزه کوي دا کپړې ما چا نه پټې کړي نه دي دا خپلې کپړې دي یاره وره داسې تاسو په ما باندې الزام ولګوه دا مکمل خرچې کړي دي دا وګوره ودرېږه چې لږ زه ته داسې شم دا وګوره دا ودرېږه دا یو قدم داسې مخکې شم اوس وګوره څنګه خوند کوي خو دا کپړو څه فایده نن مې ټوله ورځ لوښې وینځلې دي الو السلام علیکم ساده ګوله وعلیکم السلام ساده ګوله ښې برابرې په خیر یې هو په خیر څرنګه چال ده ښه یې جوړې طبیعت مزاج د ښه ده ښه زورګې ښه برابرې خیر دی ساده ګوله ادریس خبرې کوم له پنجاب و که پاکستان نه څنګه ادریس بھائی ښه طبیعت ښه ده حالات واقعات ښه دي باران ورېږي په پنجاب باندې که نه نه ما باران چېرته دی اوس ګرمي ده ته لکه پنجاب کې ما غوندې حساب کتاب ده زه هم دوبۍ ته څه راغلی اول ښه و خلکو ته به ټلیفون نه کولو اوس دوبۍ ته راغلی خلکو ته مې اسکلونه کوم دوبۍ کې موږ څه ډېرې درهمې به یې حساب کتاب به یې دي خو یوه روپۍ نشته هغه دپاره به محنت کوي هغه دپاره به منډه ترړه کوي هغه دپاره به صبحۍ ستر وختي خوب نه پاڅېږي خوب به د نه وي ډپټۍ به کوي ټیټ کړک ډپټۍ به کوي او منډې به وایي چې سندره به خو ډېره مزېداره وی خو ښکلې سندره وی د دندې ولې بندوي او د جینۍ په اواز باندې وی ما خو تاسو ته چې څنګه ویلي وم هغسې به کېږي ښکلې سندرې به درته لګي په کم یو پروګرام کې لږ په تیزه ووایي لږ نوره مرحبا بكم پروګرام کې به تاسو دا ښکلې ښکلې سندرې لګي ورځ به تاسو یاد ساتئ د ستاسو خپل رور سره به دا پروګرام تاسو هر د بوت په ورځ ګورئ صحیح شو او دوبۍ ته لږ په خیر راځئ چې راځئ نو بیا تعلیم سره راځئ بې تعلیمه مه راځئ ولې بې تعلیمه لکه چې سړی دلته راشي نو بیا کار لږ ګران شي ما یې ټلیفون په لاس کې ځان سره تیار ونیسم کیدای شي چې تاسو کې د چا فون کال راشي را به شي ملګري ناست دي پین دی پین دی
الو السلام علیکم ساده ګلا. وعلیکم السلام. څنګه چل دی وروره؟ خیر دی الحمدلله شکر دی الکا. هلکا جی خی طبیعت ته خلی؟ الحمدلله شکر دی جی. زه علي خبرې کومه د شارجې نه. علي وروره جی یاره والله ته په ما ډېر ګرانې. والله په ما باندې همداسې ګران لکه څنګه په تا باندې ګران. او ماشاءالله پروګرام دې ډېر برابر روان کړی دی خان جي. مزه کوي او ډېر زبردست ساده ګل کرکټر خو ماشاءالله یار. او دا کپړو لک صفت हो गई नहीं. او ظالم سم رنگین پکې ښکاري. او کومه بنگړه دې چې واچول هغه را باندې ډېره ښه ولګېده. او دا خو منې که نه د سندرو ته د ټینګې نه یم. You were born to actor bro. او مننه رور مننه. او ساده ګل ستاسو دپاره ما یار یو ګفټ برابر کړی دی. ښه د څه ګفټ؟ بس هغه خو سرپرایز دی که نه جي. ګفټ دی او جی تحفه مطلب او تحفه جی انشاءالله. او تابعدار جی لکه دا څه تحفه ده؟ داسې نه چې په منځ کې تاسو پکې کوکروچ اچولی. نه نه کاکروچ ور یو داسې ورکوټې غوندې تحفه مې دله برابر کړې ده د موبایل دی جی. ښه بس صحیح دی جي تابعدار یو جي. او جی او ماشاءالله تاسو ایکټینګ ډېر زبردست دی. د نم ښه موبایل دی د نم ښه موبایل دی لکه چې ته وایې د نم ښه موبایل دی. او ډېر ښه ډېر ښه. انشاءالله چې تاسو کله زه درکم سرپرایز کړم تاسو به ډېر خوشحال شئ. بس تا دپاره زړه مې غواړي چې د جینۍ په اواز یو سندره پلی کړم. اوف 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 نو څه بس خپلې خوښې یوه سندره تاسو پلی کوئ جي. لکه هسې یو تپوس کوم د جینکۍ په تا هم ډېرې ښې لګي. نه نه جی بس جنکۍ خو داسې دي بس الله دې ټولو ته بس نصیب کړي. ښه لکه ته ستا نه یې خوښې؟ نه نه بس خو بس تا ته د هلک په اواز سندره لګوم. بس جی چې تاسو کومه خوښ وي هغه ولګوئ. خو دا دی چې ماشاءالله تاسو ایکټینګ ډېر زبردست کوئ او زه تاسو ډېر زیات فالو کوم ستاسو په یوټیوب باندې ستاسو فیسبوک باندې ستاسو چینل دی ماشاءالله او تاسو ډېر ښه پروګرامونه کوئ. مننه تhank you کامیاب ساته. مننه تhank you. خو بیا هم د جینۍ په اواز درته سندره لګوم. بس ډېره مننه الله مې عزت وکړو. خان جي پکول دې ډېر مزېدار دی. دا خو مې بس چاته به وایې نه لکه دا درته بیا وروسته وایم دا ته بیا وروسته وایم د جینۍ په هلو 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 چېرته لاړې؟ موبایل کې دې پیسې ختمې شوې؟ زه خیر دی نو جینۍ په اواز خو ډېره ښکلې سندره ما وې تاسو ته به زه پلی کومه بیا به هم درته پلی کړم. او جا خان سندره خو به خامخا تاسو ته پلی کوو. خو بیا هم وایم چې هغه نه مخکې یو ټلیفون سره یو ملګري سره ما یو چې که ما دوه خبرې کړې وې نو ډېره زیاته مزه به یې کړې وه. بیا هغه نه پس سندرې به یې او تاسو به یې او بیا ودرزغو بل وي. صحیح ده که نه همداسې م خوښه ده که نه. نور غم مه کوئ ښه دا غرور دي چې که نه تاسو بیا ټینشن مه اخلئ. پین دی جی پین. هلو السلام علیکم ساده ګله څنګه یې؟ وعلیکم السلام. څنګه یې ورور ښه طبیعت دې ښه؟ شکر د الحمدلله. ته څنګه یې طبیعت دې څنګه ده؟ ماشاءالله ډرامه خو دې نن ډېره ښایسته ده. او مننه ته ښه یې طبیعت دې ښه دی؟ الحمدلله. تا کوم ځای ټلیفون ورکړی دی دا راته ووایه. هلو اورما وایم تاسو کوم ځای ټلیفون مونږ ته کړی دی؟ د کوټې نه مې ټلیفون درته کړی دی بلوچستان کوټې نه. کوټې نه ټلیفون کړی پاکستان کې ناست یې؟ جی جی تاسو څنګه یې؟ طبیعت مو څنګه دی؟ ماشاءالله پروګرام دې ډېر ښه دی. دا خو ټول چل ویل دی نور پیسې نشته مزدورۍ دلته خو را باندې لوښې وینځي تا ته نه ده پته؟ نه نه مړه دا چې خو نه معلومېږي که نه دوبۍ کې چې څوک وي نو لوښي به څه کوي؟ دلته خو کارونه ډېر زیات دي بار هم کارونه دي کور کې هم کارونه دي جاړو به هم وایې او باتروم ته به هم په لین کې ودرېږي. نه نه ته ښه جنې وېرېږي؟ نه والله دغه ځینه به چې کوم خلک راتلو دا ټیټ واسکټې به یې سپینه جوړه او سپلی به یې اچولې مونږ خو یې لیوني کړو هغه خو مونږ وایې په دوبۍ کې ډېرې زیاتې پیسې. نه نه ته نور څنګه یې؟ طبیعت دې څنګه دی یاره؟ دا کومه پیله ګاڼه چې دې لګولې ول که نه ډېره خوند خو یې راکړې او بله د وجلي په اواز کې چې ښه ګاڼه راته ولګوې نو به ډېر خوند پرې واخلو. تابعدار بله د جینۍ په اواز درته ولګوم او یاره د جینۍ په اواز کې سوفیا کیف ښایسته ګاڼه غواړو یاره. تابعدار یم ټول په انتظار کې دي. تابعدار یم.
ها بالکل تابعدار یم سفیا کې پیار انډیوالان ډیر مطلب زیات درته ناشتي با ټولو ته تابعدار یم ٹھیک ده بھائی الله حافظ دعا راته د الله په امان سندره په پلی کوو خو ښه ټیټ سندره لکه سسته سندره نه ټیټ سندره ټیټ سندرې مطلب دا دی هسې ټیټ سندره ورته پلی کوو ټیټ سندره چې تاسو کې یو کس په خپل سیټ باندې کېنستی نه شي او ټولو به درز به بل لګولې په هوا به ډینګ 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 دا خو ټول د په دې پروګرام کې چل دی سندره پلی کوو سندره کې ټلیفون کال چې راشي بیا سندره پلی کوو ښه دا به صحیح ده ټلیفون کال ته به موږ غوندې انتظار وکړو نو خلک هسې وایي خو ساده یم نه خو ساده رانه داسې کسانو جوړ کړو چې کم به دوبۍ نه پاکستان ته رالو یا به د سعودیا نه رالو یا به د لندن نه رالو امریکې نه به رالو د ښکلې هلو څه هلو ها اوربه ها څنګه یې ها باریا ها شاخو یې و الحمدلله ښه یم ته څرنګه یې ته ښه یې ښه برابر یم ماړه د ټلیفون د کوم ځای نه کړه ده دا خو د شمالي وزیرستان پوسټ در از ماکسیمنا او نماده څه ده هلو هلو ها اوربه واورم دی زه د شمالي وزیرستان یم ها څنګه یې ښه یم مړه خپل برابر یې و الحمدلله ته وګوره که نه څنګه لګم ها څنګه لګم درته څنګه ښکارم څنګه لیدای شم یاره ډېر په چروت کې درته ښکارې ډېر په چروت ښه ښکارې دا به چروت کې به ګرځې دلته کې ماشاءالله نیز غوندې کلتور دی دی نیز غوندې کلتور دی دی دا خو به منې دا خو کلتور خو به منه پښتون د پښتون کلتور به نو یو معنا په نیز باندې خو درا ګرونیه درا دا څه وایې به هدر باندې ګرونیه ای جارشن تو نه جارشن د ښایسته سترګو نه دی جارشن یو معنا کسان د ټول د نیز داسته انتظار شي چې تو پروګرام چې کله ویغه دا څه وایې وروره یو معنا زینه در باندې نیمي درغلن ښه که نه ډېر زر در روان یم دوبۍ نه به ډېر څن سره د ټیټ واسکټ او ټیټ کپړو انتظار کوه بس اخره کې د ټلیفون کال ملاو شو خو زما په خیال چې سیګنلو کې څه مسله خو زه اوس ځمه چېرته خو به لاړ شو دوبۍ په روډونو باندې به ګرځو نور خو هېڅ هم نشته تش جیبونه به ګرځو خو ځه ترتیب به برابر شي صحیح شو چې تاسو ته په اخره کې سندره او دغه سندره او دا پروګرام طبعي پروګرام چې کم دی د پنځم په ورځ به تاسو ګورئ هر پنځم په ورځ ستاسو خپل ورور سره دي تر هغه پورې سلام علیکم